تاسو سره ماشومان وي یا فیملی سره ناست نو دا ویډیو ځان لا وګورئ، ځکه چې په دا ویډیو کې داسې مواد دی کوم چې تاسو ماشومان او فیملی سره نشئ کتلی. السلام علیکم، په خپل چینل کې درته هرکلی وایم. دوستانو، نننۍ ویډیو زموږ د دې په باره کې ده د ښځې د شرمګاه سټل یا ښکلول څنګه دي. آیا دا جایز دی او که نه دی جایز؟ خو د هر څه نه مخکې دوستانو، که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل نشان هم وای چې زموږ معلوماتي او جنسي ویډیوګانې په وخت وګورئ. ویډیو د خپلو دوستانو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم د دې نه فایده واخلي. ګرانو دوستانو، دا کار ډیر مشهور شوی دی او ډیر خلک په دې کې اخته دي او څوک تپوس کوي او څوک تپوس کولی هم نشي. نو دوستانو، په اسلام کې دا جایز نه دی او دا یو بد کار دی او ډیره سخته ګناه ده. دې کار نه ځان ساتل پکار دی، ځکه چې کوم څیز د څه لپاره راغلی هماغسې استعمالول یې پکار دی. یو خبره شته چې هغې لا په لاس سره لمس ورکوی شي او د هغې شوق زیاتولی شي، خو په خوله باندې هغه نشي څټلی ځکه چې په دې سخته ګناه ده. دا وه زموږ نننۍ ویډیو. نو ویډیو لایک او شیر کړئ او د نورو دغسې معلوماتي ویډیوګانو دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ.